إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو خویندو، لا تر اوسه هم موږ او تاسو الحمدلله د ربیع الاول د مبارکې میاشتې سیوري لاندې قرار لرو او دا دو جمعو کې هم دا خبره تکراریږي چې ربیع الاول هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته یو نور د بشر په صفت یو لارښود، یو رڼا، هدایت، رحمت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی. هغه په همدې میاشت کې زیږېدلی او په همدې میاشت کې وفات شوی. ځکه هم اکثرا په اکثرو مساجدو کې که هغه استرالیا کې دی که نورو هیوادونو کې دی، په دې میاشت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند مختلف جوانب بیانېږي او انسانان او مسلمانان بالخصوص دې ته متوجه کېږي چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند څخه ځان خبر کړو او د هغه لاره او د هغه سنتونه باید تعقیب کړو. الله سبحانه وتعالی چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا کړ نو هغه ته د جمال او د بشري کمال ټول صفتونه ورته ورکړه. یعنی هغه د جمال صفات چې څومره الله عزوجل پیدا کړي دي هغه ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. همدغه وجه وه چې هر چا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیده د هغه محبت به په زړه کې غورځېده، هغه سره به مینه پیدا کوله، شفقت به ورسره پیدا کړ، د هغه صحبت به خوښوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به دونه مینه درلودله چې انسان به د خپل مور او پلار په فکر کې نه و، د خپل ښځې او اولاد په فکر کې به نه و، مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په فکر کې به و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به د دې محبت دومره زیات شو چې یو صحابي مشرکانو نیولی، هغه یې زوړند کړی دی، په هغه باندې به نښې ویشتلې، تیر باندې به نښې ویشتلې، یو وایي مثلا زه سترګه ولم، بل وایي دا ځای ولم، دا ځای ولم، هغه یعنې په سلګونو تیرونه یې وویشتل. خو بالاخره بیرته راښکته که ورته ویلې چې ته غواړې چې موږ ته آزاد کړو او محمد صلی الله علیه وسلم ستا په ځای باندې وي. دا صحابي ورته وایي چې قسم په الله زه غواړم چې ما تاسو دلته زوړند کړی او شهید مې کړی او بیا ژوندی شم، بیا مې زوړند کړې، بیا مې شهید کړی، بیا ژوندی شم، بیا مې زوړند کړې، بیا مې شهید کړی، مګر دا نه غواړم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پښه کې د یو اغزی هم لاړ شي. یعنی دومره دوی فداکاري کوله او دا فداکاري په خپل عمل کې ښودله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقابل کې. دا خو هغه جسمي فداکاري وه د دوی. معنوي مسایلو کې به دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو، د هغه د اوامرو، د هغه د اقوالو، د هغه د افعالو ډېر نهایت درجه پابند وو. که هغه به مؤمنات زنانه وي، که هغه به مؤمنان نارینه وو، چې چېرته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول او حدیث راغی د هغه امر به راغی، دوی به د خپل کار او خپل کړنې څخه توقف وکړه، هملته به ځای په ځای ودرېدل چې دا د پیغمبر امر دی، دې نه بې تعدي نه کوله. حتی صحابیه یا یو کورنۍ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څوک د خواستګارۍ دپاره لیږي، لاړ شه ورته ووایه چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم را لیږلی یم او ستاسو د لور دپاره مرکه کوم. نو هغه پلار په دې مسله کې یا مور او پلار دواړه لږ تردد ښایي چې دا سړی خو لږ فقیر هم دی او عاجز هم دی او کورنۍ هم نه لري، داسې نسب او حسب هم نه لري، مګر لور مور او پلار متوجه کوي چې مور او پلار متوجه شه دا سړی پیغمبر را لیږلی
او مونږ او تاسو ته الله عزوجل فرمایي چې وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کله چې الله او د الله رسول یو فیصله وکړي، یو حکم او قضاوت وکړي، بیا تاسو د خپل کار اختیار نه لرئ. هغه مسله به د الله او د رسول حکم ته پرېږدئ چې څرنګه د الله حکم دی، د پیغمبر حکم دی، هغه څه به ترسره کوئ. دا چې پیغمبر را لېږلی موږ څوک چې موږ یې ممانعت کوو، نو هماغه چې دغه لور خپل مور او پلار متوجه کوي، یعنی دومره د دوی تمسک او پابندي په سنتو باندې وه. نو همدا اساس باندې الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه ظاهري جمال هم ورته ورکړی او معنوي جمال هم ورته ورکړی او هغه د بشري صفاتو کمال درجې ته رسولی. ځکه ماغه فارسی کې یو شعر دی چې حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. یعنی د ټولو پیغمبرانو جمال، د هغو معجزات، د هغو ټول ستاینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذات کې الله سبحانه وتعالی جمع کړو. همدغه اساس باندې حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې صحابي دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاعر هم دی، دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوري د هغه ظاهري جمال او دغه صفات مونږ او تاسو ته د یو شعر په قالب کې په عربي کې بیانوي. فرمای واجمل منك لم تر قط عيني واكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. نو د دې شعرونو مفهوم داسې دی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم په زما په ژوند کې ستانه ښکلی انسان ما بل نه دی لیدلی، زما سترګې ستانه په بل ښکلی انسان باندې نه دی لګېدلی، تر ټولو انسانانو ته محبوب او غوره ښکلی انسان یې. بیا فرمایي ستانه کاملترین انسان هیڅ مور نه ده زېږولی، په دنیا کې به داسې مور پیدا نه شي چې هغه ستا غوندې کامل انسان زېږولی وي. بیا فرمایي ته داسې زېږېدلی د ټولو عیبونو نه پاکې، هیڅ عیب نه لري، نه په صفاتو کې، نه په اخلاقو کې، نه په معنویاتو کې، نه په جسمن خلقتن او خلقن پاکې د هر عیب او د هر نقصان څخه. كأنك قد خلقت كما تشاء. ستا مثال داسې دی گویا چې تا په خپل ځان جوړ کړی وي. یعنی که یو انسان ته اختیار ورکړي چې ته څرنګه ژوند غواړې، څرنګه انسان باید اوسې، یو انسان هغه به تا ته څه وایي چې زه مې غواړم قد مې دا رقم وي، شکل مې دا رقم وي، سترګې مې دا رقم وي، رنګ مې دا رقم وي، پوستکی مې دا رقم وي. انسان هغه ټول نهایت ښکلا ځان ته خوښوي. نو دی داسې وایي چې یا رسول الله ته الله سبحانه وتعالی داسې ښکلی یا دا رقم ښکلی پیدا کړی گویا چې تا خپل ځان جوړ کړی وي. خالق خو الله دی مګر تا ته هغه ټوله ښکلا درکړې. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ظاهري ښکلا وه. مګر دغه ټولو سره سره الله عز وجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو معنوي ښکلا ورکړې وه چې د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت دی، د هغه شفقت دی، د هغه مهرباني ده. ځکه الله عز وجل قرآن عظیم شان کې مختلف آیاتونو کې دا فرمایي، خو یو آیت کې فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم. یا محمد صلی الله علیه وسلم د الله یو رحمت پر تا باندې دا دی چې ستا زړه نرم پیدا کړی، ته ډېر نرم خوی انسان یې، ډېر د شفقت خاوند یې، ډېر د حلم او بردبارۍ خاوند یې. ستا په زړه کې مینه ده، اخلاص ده، شفقت ده، رحمت ده، ترحم ده، مودت ده، کلکوالی استقوالی ستا په زړه کې نشته. که چیرې ته غلیظ انسان وې، سخت زړه انسان وې، لنفضوا من حولک، دا خلک به ستا نه تللي وی ټول. اوس ګورو چې هر سړی پیغمبر باندې راټول دی، هر سړی پیغمبر باندې راټول دی، مګر که ستا زړه سخت وای ټول به تا نه نفرت کړی وی، ټول به ستا څخه لرې تللی وی. نو دا د الله رحمت دی چې ستا ته نرم زړه درکړی، تا ته رحمت او شفقت درکړی. نو د همدې مفهوم دی چې الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. یا محمد صلی الله علیه وسلم ته موږ نه یې لېږلی مګر د یو رحمت په صفت باندې ټول عالمیانو دپاره. عالمین چاته وایي؟ ما سوی الله، غیر د الله نه ټول په عالم کې شامل دي، که هغه انسان دی، که هغه جنیات دي، که هغه جمادات دي، که نباتات دي، که حشرات دي، ټول د عالمین په لفظ کې داخلیږي. نو په همدې اساس باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت کافر ته، مسلمان ته، یتیم ته، ضعیف ته، زنانه ته، نارینه ته، ټولو ته شامل، ټول د دنه مستفید او برخمن کېدل. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رحمت یو څو نمونې به زه وړاندې کړم، ټول خو نه بیانېږي، خو یو څو نمونې به وړاندې کړم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رحمت نمونې د ماشومانو په حق کې، اطفالو په حق کې. مونږ او تاسو یو ټولنه کې ځینې انسانان ګورو چې اطفال محروموي، مجلس ته به نه راولي، ماشوم به د مشرانو په مخ کې خبره نه کوي، که ماشوم خبره کوي ورته پکارېږو، کمزه ورته کوي چپ شه، خبره مه کوه، دا مه کوه، دا مه کوه. نو د ماشومانو زړه د ژوند څخه توره وبېخي. مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ماشومانو ته خاصه توجه کوله، حتی په داسې عمر کې چې ماشومان به ډېر واړه وو، هغه به د تمییز سن ته لا هم نه ورسېدل، خپل خیر او شر باندې به هم نه پوهېدل.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوی سره عطف کوو، دوی سره به شفقت کوو، دوی سره به د نرمښت څخه کار واخیسته. ټولو سره به داسې وضعیت کوو لکه د دوی پلار چې وي. دوی به خپل ځان ته رانږدې کول، ښکلول به یې ماشومان، هغو سره به کله کله یو ساعت تېري ورسره کوله. حتی ماشومانو ته به تحنیک کوو. تحنیک هم دا وایي چې هغه د خرما به په د خپل لاس مبارک کې نرمه کړه، بیا به په دې ګوته باندې د ماشوم دغه پاس حلق کې به ورته د خرما ومږله. خصوصا هغه ماشومان چې نوي زیږېدلي وي نو دغه یو خاص انرژي ورته ورکوي، ماشوم ته یو قوت وربخي چې د مور تی په ښه شکل باندې رودلی شي. دغه کار به هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوله که عبدالله بن زبیر رضی الله عنه سره چې کړی. حتی یو اعرابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی، ګوري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حسن ابن علی خپل مسی د فاطمه رضی الله عنها زوی د حضرت علی زوی هغه ښکلوي. نو دغه اعرابي چې پیغمبر ګوري چې دا د الله رسول دی، پیغمبر دی، د مسلمانانو معنوي رهبر دی، مشر دی، دی یو ماشوم ښکلوي، هغه ته دا وضعیت داسې لږ ټیټ غوندې معلوم شو چې یعنې د پیغمبر شان سره ګویا چې دا نه ښایي چې یو ماشوم سره ښکل کړي. پیغمبر باید ډېر ګټ ګټ مشرانو سره، بادشاهانو سره کینو، فلان او فلان سره کینو، ماشومانو ته خو اصلا باید توجه نه کړي، مګر دی خو ماشومان ښکلوي. نو دغه عربي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تقبلون صبیانکم یا محمد صلی الله علیه وسلم، آیا تاسو خپل ماشومان ښکلوئ؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د عربي وایي چې مونږ خو یې نه ښکلوو، آیا تاسو ماشومان هم ښکلوئ؟ مونږ خو یې نه ښکلوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زه ستا دپاره څه کولی شم، دا چې الله رحمت ستا د زړه څخه ویستلی، دا چې ستا په زړه کې ماشومانو باندې ترحم او شفقت او مینه نشته، نو زه په دې کې څه وکړم ستا سره؟ یعنې ما ته خو الله په زړه کې شفقت راکړی، مینه راکړی، اخلاص راکړی، رحمت راکړی، ماشومان مې خوښېږي، مګر ته چې غلیظ القلب یې نو دا ستا مشکل دی، ستا الله دې ته هدایت وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه کې به کله کله ماشومان راتلل، د ده په اوږو مبارکو باندې به سپرېدل، دی به په مانځه کې و، ماشوم به نه رټه، نه به ورته غوسه کېده، نه به یې غورځوه. حتی د زینب رضی الله عنها یو لور د امامه نومیږي، دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغله، دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونځ کوه، کله به چې سجده ته راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملا باندې به کېناست، هغه به بېرته جګه کړه، په ځمکه به یې کېښوده، سجده به یې وکړه، نو بېرته به یې بیا پورته کړه، په خپله غېږ کې به یې ونیو. یعنې د الله عبادت به یې هم کوو، خو د ماشوم خیال به یې هم په مانځه کې هم ساته. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ولاړ دی، غواړي چې دا مونځ لږ اوږد کړي، طولاني لمونځ وکړي، مګر د شاته صفونو د زنانو د ځای څخه د یو ماشوم د ژړا اواز راځي چې یو ماشوم ژاړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مونځ ډېر دغه کړه، لنډ یې کړه، لنډ مونځ وکړه. بیا د مانځه څخه وروسته صحابو ته فرمیل چې ما غوښته د خپل مونځ اوږد کړم نن، مګر د یو ماشوم ژړا مې چې واورېدله، ما ونه غوښتل چې په دې ماشوم باندې حرج او تکلیف راولم او د ده په مور باندې حرج او تکلیف راولم، مونځ مې لنډ کړ دې دپاره چې ماشوم ژړا خاموشه شي. نو د یو ماشوم د ژړا دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ لنډوي. حال دا چې هلته به زرګونو کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاته ولاړ وي، داسې کسان به هم وي چې د ډېرو لرې فاصلو څخه به همدې نیت دپاره راغلي وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پسې شاته اقتدا وکړي، هغه پسې مونځ وکړي، مګر هغه د یو ماشوم دپاره لمونځ لنډوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله د پردي ماشومان، نه دا چې د خپل کورنۍ ماشومان، هغه به په غېږ کې نیول، او داسې حالات هم راغلي چې ماشومانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غېږ کې بول کړي، مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر په سادګۍ سره، ډېر په خندا او تبسم او په خوشحالۍ سره دا حالت منلی دی. چاته څه ویلی نه دي چې ولې دا ماشوم بول وکړ یا ولې دې دا کور کې فارغ کړی نه و چې ماته دې راوسته. نو ځکه عایشه رضی الله عنها فرمایي چې یو شخص یو ماشوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوسته، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل غېږ کې ونیوه، مګر دغه ماشوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غېږ کې بول وکړې. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه وغوښتل او خپل جامو باندې هغه اوبه وشیندل، مګر هغو ته دا ونه ویلې چې دا ماشوم ولې یا ولې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د شفقت ځینې نمونې وې چې ما تاسو ته بیان کړه. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ماشومانو دپاره ژړل، حتی دغه خپل زوی چې کله وفات شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژړل. بل صحابي ورته وویل چې یا رسول الله ته هم ژاړې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زما سترګې اوښکې بهیوي او زړه مې خفګان کوي. بیا خپل زوی ته ویلی چې وإنا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون، ای ابراهیم ستا په فراق او جدایۍ باندې زه ډېر خفه یم. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم ورته وفرمیل چې الله عز وجل په خپلو بندګانو کې هغه بندګان خوښوي چې د هغو په زړونو کې رحم وي او په نور انسانانو باندې ترحم او شفقت کوي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانو باندې به خاص ترحم کوو،
کاغه به جنکیان وي، کاغه به زنانه وي، مشران وي، کاغه به یتیمات وي، ځکه په هغه جامعه کې زنانه ډېر ضعیفې وي. ما تېره جمعه کې هم دا مسایل بیان کړي چې زنانه به په میراث کې وړل کېدلې، زنانه به خرڅول کېدلې، جنکیانې به ژوندۍ دفن کېدلې، د هغو هغه انساني حقوق ټول د منځه تللي و، نظر به ترې نه چا نه اخیسته، د واده په مسله کې بې رضایت نه و، دا ټول حقوق د دوی څخه سلب شوي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاصه توجه هغو ته کوله. نو په همدغه اساس باندې موږ او تاسو ته په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه چاته الله عز وجل لورګانې ورکړي وي او د هغه لورګانو سره نیکي وکړي، هغو سره احسان وکړي، کن له ستر من النار، دغه لورګانې به دته د دوزخ څخه د اور پرده وي، د ده او د دوزخ ترمنځ یا د اور ترمنځ به پرده وي. اوس وخت متاسفانه بیا هماغه د جاهلیت وضعیت دی چې لورګانې د خلکو نه خوښېږي، په لور باندې انسانان د خوشحالي احساس نه کوي، ټول نه یادوم که یو تعداد یا اکثریت زموږ تاسو ټولونه کې همداسې دی، هلک دپاره به هر قسم خوشحالي کوي، په لور باندې به د چا مبارکي هم نه اخلي، که ته ورته مبارکي ورکوي په کاري کې درته وایي ما ته د لور مبارکي مه راکوه. مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دومره شفقت دوی سره کوه چې لور یې د دوزخ د اور څخه د خلاصون سبب موږ او تاسو ته معرفي کړی. د زنانو په اړه باندې به موږ او تاسو ته فرمایل چې الا واستوصوا بالنساء خیرا، زه تاسو ته دا وصیت کوم چې زنانو سره نیک چلند وکړئ، زنانو سره نیکي وکړئ، زنانو سره په ښه شکل باندې برخورد او رویه وکړئ ورسره. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپله چې کله فاطمه رضی الله عنها راتله چې د لور مبارکه ده، فاطمه رضی الله عنها به چې راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغې لاس ونیوه او هغه به یې ښکل کړه، د فاطمې لاس به یې ښکل کړه او بیا به یې هغه راوستله په خپله توشک یا په خپل هغه ځای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره خاص شوی و په خپل ځای باندې به یې کېنوه. یعنې دا دومره غټ احترام چې یو لور د خپل د خاوند د کور څخه پلار کره راځي او پلار د هغې مخې ته پاسېږي، د هغې لاس ښکلوي، بیا یې راولي په خپل هغه خاص ځای باندې کېنوي، توشک باندې یا خپل د عزت ځای باندې. او نن سبا کوچ ویلی شي یا هر سړی په خپل کور کې یو ځای د ناستې دپاره لري چې ماګه د ده د عزت ځای دی، نو هلته به یې دا کېنوله. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم به صفیه رضی الله عنها چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن ده، هغه لږ د قد څخه ټیټه وه، په اوښ باندې به چې کله سپرېدله، اوښ موږ تاسو ګورو ډېر جګ حیوان دی، نو په هغې باندې سپرېدل لږ مهارت غواړي. کله به چې صفیه رضی الله عنها په اوښ سپرېدله د دې پښه به نه رسېدله، بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ځان ټیټ کې کې به ناسته، د خپل زنګون به یې داسې ونیوه، صفیې ته به یې ویلې زما په دې ورون باندې خپه کېده، بیا په اوښ باندې وخېږه. صفیه رضی الله عنها به خپل پښې د پیغمبر په دغه ورون باندې کېښودلې، بیا به په اوښ باندې بله پښه جګه کړه. یعنې دغه عیب نه و چې یو څوک وایي چې پیغمبر ته ګوره خپل زنانه ته خپه ټیټه کړې ده یا زنانه په اوښ باندې جګوي یا زنانه سره مرسته کوي. حتی نن ما یو څوک ولیدل چې یو سړی خپل میرمن سره راغی، زنانه حامله وه، هغې غوښتل چې د خپل بوټان خلاص کړي، بوټانو کې دا تسمې دي، نو هغه ځان نه شو ټیټولی چې ځان ټیټ کړي، نو خاوند یې کېناسته، د زنانه بوټانو تسمې ورته خلاصې کړې، چې بېرته راوتله، بېرته بوټان چې واوستله تسمې ورته وتړلې، نو یو بل سړی ولاړ و، هغه وخندل، وایي دا وګوره د ښځې بوټان خلاصوي. نو دغه انسان اوس دا فکر نه کوي چې دا زنانه حامله ده، ځان نشي ټیټولی یا مریضه ده یا مشکل لري، او که هېڅ مریضه هم نه وي خو دا خاوند د شوق نه دا کار ورسره وکړه، نو دې کې څه ممانعت دی، څه مشکل دی، خو هماغه حریم دی، محرم دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یعنې اوښ باندې سړی په د خپل د اتاق کې نه سپرېږي، خو اوښ به خامخا په حویلۍ کې وي یا به په صحرا کې وي یا به په کوڅه کې وي یا به یې چېرته ولاړ وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ښکاره هم دا کار کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه ام المؤمنین صفیه رضی الله عنها سره په مسجد نبوي کې ولاړ دی او شپه ده، دا راغلی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احوال اخیسته، د اعتکاف ورځ به غالبا د پیغمبر دپاره صلی الله علیه وسلم، خو دې ورسره خبرې کولې. یو دوه صحابه مسجد ته راننوتل، ګوري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو زنانه سره ولاړ دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابو ته غوږ وکړل چې دواړه راشي. هغه دواړه چې راغله ورته ویل فرمایل چې علی رسلکما انها صفیه، متوجه اوسئ دا صفیه ده، یعنې دا زما میرمن ده. هغه ورته ویل یا رسول الله که موږ په هر چا باندې شک وکړو آیا ستا په اړه باندې هم زموږ په ذهن کې به داسې کومه خبره وګرځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ان الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم، شیطان د انسان په نفس کې داسې حرکت کوي لکه څرنګه چې وینه په رګونو کې حرکت کوي. یعنې هسې نه چې ستاسو په زړونو کې یو وسوسه شیطان واچوي او ستاسو په زړه کې داسې یو کومه خبره رانشي او تاسو بیا د پیغمبر په خلاف خبره وکړئ، بیا به هلاک شئ. ځکه پیغمبر پسې تهمت بل چا پسې تهمت غوندې نه دی، پیغمبر پسې غیبت کول د بل چا غوندې غیبت نه دی، پیغمبر پسې بهتان ویل د بل چا غوندې بهتان نه دی. هسې نه چې شیطان تاسو ته چل درکړي، بیا یو مجلس کې وایي چې پیغمبر یو ښځې سره مسجد کې ولاړو،
نو مخکې نه ورته ویل چې دا صفیه ده زما مېرمن ده. نو دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ترحم او د شفقت نمونه وي چې زنانه سره، او حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یتیمانو په اړه باندې خاصه توجه کوله. یتیمانو سره به خاص توجه کو، غلامانو سره به، ضعیفانو سره به خاص توجه کو، ځکه یتیمان هم په هغه ټولنه کې ډیر مظلومه طبقه وه. د یتیم مال به خوړل کېده، د هغه مال به په زور اخیستل کېده، حتی ماشوم یتیم که هلک به هم به ورته میراث نه ورکول کېده، که نجلۍ به واقع خو اصلا میراث نه درلوده. زنانه خو مطلقا میراث څخه محرومې وي، او نارینهو به فقط هغه نارینهو میراث اخیسته چې ځوانان وو، جنګ به کولی شو. بیا به دوی ویلي چې دوی د قبیلې نه دفاع کوي، ماشومانو ته یې نه ورکوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ظلم دفع کولو دپاره صحابه دې ته تشویق کول چې یتیمانو سره باید نیکي وشي، شفقت او رحمت څخه کار واخیستل شي. نو دا به فرمایل چې انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه، زه او د یتیم پالونکی به په جنت کې دغه رقم یو. دا دواړه ګوتې به مبارکې به سره یو ځای کړي، زه او د یتیم پالونکی به جنت کې دا رقم یو، کافل الیتیم، د یتیم پالونکی. دغه د یتیم پالونکی کېدی شي د خپل کورنۍ ګړی وي، کېدی شي کاکای وي، کېدی شي نکې وي، کېدی شي مثلا یو بل خپلوان وي، کېدی شي پردی سړی وي. ګوري چې دغه یتیم بیچاره مړ شوی دی، پلار وفات شو، دوی د کور څه شي اسباب نه لري یا وسایل نه لري، کومک او مرستې ته اړتیا لري، ټول په همدغه حکم کې شامل دي. خو زمونږ او تاسو ټولنه کې متاسفانه اولین ظلم چې په یتیم باندې کوي خپل کاکا دی. اولین ظلم چې په یتیم باندې کوي خپل کاکا زوی دی. اولین ظلم چې هغه باندې کوي خپل نیکه دی. د خپل کورنۍ نه پرې باندې ظلم کوي. نور خلک به ورته وایي چې د الله څخه ویریږئ، د دغه یتیم حق ورکړئ، نه دا خو موږ ماشوم لوی کړی دی، نه دا خو فلان دی او دا خو فلان دی او دا خو فلان. 50 قسمه د ناروا بهانې به ځان دپاره جوړوي تر څو هغه یو ټوټه ځمکه چې د پلار څخه ورته پاتې شوې یا نیکه څخه پاتې شوې هغه لاسته راوړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یتیم په اړه باندې بلکې الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې ډېر کلک آیاتونه موږ او تاسو ته نازل کړي. فرمای الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. هغه څوک چې په ناروا د یتیم مال خوري دی په حقیقت کې د دوزخ اور خوري، مستقیم د دوزخ اور دی. نور شانو ته د دوزخ اور نه دی ویل شوی، مګر د یتیم مال ته مستقیم د دوزخ اور ویل شوی چې دغه مال چې ته په ناروا د یتیم څخه خوري مستقیم ته د دوزخ اور ته رسوي. بل حدیث کې هم ورته سخت ویل شوی چې دا ډیر سخت عذاب لري. نو د ضعیفانو په اړه باندې، غلامانو په اړه باندې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم توصیه هم دا وه چې هغه کسان چې ستاسو د لاس لاندې کار کوي، ستاسو غلامان دي یا ستاسو خادمان دي یا ستاسو لاس لاندې کار کوي، هغو سره ډیر د شفقت او نرمۍ څخه کار واخلئ. هغه څه چې تاسو خورئ دوی ته هم ورکړئ، یا ځان سره په دسترخوان کې نه وه یا لږه ډوډۍ ورته وکړه. حتی بل حدیث شریف کې فرمایي چې د هغه ډوډۍ چې ته یې خورې هغه ستا خادم یا غلام هر څوک چې دی چې تا ته اماده کړی، د دې لوګۍ او د دې هغه ګرمښت او د دې ټول شیان هغه ته تحمل کړي دي. ډوډۍ یې ته خورې، لذت یې ته اخلې، نو دوی ته هم باید د هغې څخه یو څه شی ورکړه، یا ورته ورکړه یا یې ځان سره کېنوه. هغه څه چې ته خورې هغه ته هم ورکړه، هغه څه چې تا اغوندې هغه ته هم واغونده. او دوی د خپل طاقت نه پورته په یو کار باندې مو مکلف کوئ، او که چېرته مکلف کوئ بیا ورسره مرسته وکړئ. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غلامانو په اړه باندې، د ضعیفانو په اړه باندې د شفقت بعضې نمونې وي. همدا رقم د حیواناتو په اړه باندې که وګورو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته حتی د هغه حیوان په اړه چې هغه انسان ذبحه کوي، تا یو حیوان رانیولی دی ذبحه کوي، د ذبح په وخت کې هم تا نه رحمت غوښتل شوی، شفقت او ترحم نه به کار اخلي، نرمښت نه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الله عز وجل نیکی فرض کړي پر تاسو باندې چې تاسو په هر کار کې نیکی نه کار واخلئ، نرمښت نه کار واخلئ. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. کله چې تاسو قتل کوئ، قصاص دا حکومت او قاضي ته وینا ده، که چیرې تاسو قصاص اخلئ یو څوک اعداموئ هغه هم په ښه شکل باندې، او کله چې تاسو یو حیوان ذبحه کوئ هغه هم په ښه شکل باندې. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. خپل چاقو یا چاړه باید ښه تیره کړي او خپل حیوان ډیر په نرمښت سره باید سملوي، په ښه شکل باندې هغه ذبحه کړي. په نورو تعلیماتو کې دا هم شته چې یو حیوان به د بل حیوان په مخ کې نه ذبحه کوي، ځکه حیوانات هم شعور لري، په دې باندې پوهیږي. او حتی حیوان چې ذبحه کوي دا چاړه به د هغه په مخ کې لاس کې نه نیسي، چاړه به پټه نیسي، ځکه حیوان خپل د مرګ وسیله پیژني. عمر رضی الله عنه په یو لاره تېرېده، یو څوک یې ولید چې یو ګډ ذبحه کوي، بل ګډ یې ودرولی دی، ځکه هغه منتظر دی ذبحې ته. نو عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل چې آیا ته غواړې دغه ژوندی ګډ دوه وارې ووژنې، یو ور خو یې ذبحه کوي او بله ذبحه دا ده چې هغه بل حیوان ګوري ذبحه کېږي او ته ورته مخې ته ولاړ یې.
یعنی د یو حیوان په مخ کې بل حیوان باید ذبح نشي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترحم پر حیواناتو باندې هم، او حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو باغ ته ننوت، هلته چې ګور یو اوښ دی، دغه اوښ په خپل لسان حال سره په خپل مغه طبیعت سره غږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ورنږدې شو دغه اوښ د سترګو نه اوښکې بهېدلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس باندې هغه مسکو تر څو چې اوښ آرام شو. بیا یې پوښتنه وکړه چې د دې مالک څوک دی؟ یو ځوان صحابي راغی ویل چې زه مالک یم رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د دې اوښ په حق کې د الله څخه وویریږه، ظلم ورباندې مه کوه. دا اوښ په خپله ژبه ماته شکایت کوي چې ته په ده باندې شاقه کارونه کوي مګر خوراک ورته کم ورکوي، شاقه کار پرې باندې کوي خوراک ورته کم ورکوي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ترحم دی یا رحمت دی چې په حیواناتو باندې هم و. حتی د نباتات او جماداتو په اړه باندې روایات ثابت دي په دې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې چې کله خطبه ویله ودرېده به ولاړ به، مګر کله چې بیا لږ د ضعیفۍ احساس یې وکړه د دې منبر سره تر څنګ د خرما د ونې یوه تنه وه، په دې باندې به تکیه کوله، په ولاړې به خطبه ویله خو تکیه به یې کوله. بیا وروسته یو صحابیه انصارۍ ده یا یو صحابي چې روایت کې اختلاف دی چې دا زنانه ده یا نارینه دی، خو هر څوک چې خو یو صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیشنهاد وکړ چې یا رسول الله تا ته به یو منبر جوړ کړو چې ته ورباندې کښېنې ستومانتیا نه به خلاص شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل که تاسو دا غواړئ نو ښه خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته منبر جوړ شو. په هماغه جمعه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر باندې کېناسته د دغه خرما د ونې د تنې څخه داسې د ژړا غږ راغی لکه د اوښ اواز چې وي، داسې ژړا به یې کوله چې دغه ژړا ټولو صحابو چې موجود دی اورېده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه شو چې دغه تنه چې ما به پخوا پرې باندې تکیه کوله او ده به زما د دې تکیې په سبب الله د رحم نه استفاده کوله، نو هغه زما د فراق او جدایي باندې ژاړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په خپل غېږ کې ونیو، څو لحظې ورسره تېرې کړې تر څو چې بېرته هغه غږ آرام شو. نو بیا بیرته خپل منبر ته راغی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل که چیرې ما دغه خرما په غېږ کې نه وی نیولی او بیرته مې آرام کړی نه وی نو تر قیامته پورې به دغه غږ تاسو اورېدلی وی یا تر څو چې دغه ونه موجوده وی. یعنی هغو هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رحمت څخه مستفید کېدل. همدارنګه بندیانو سره، اسیرانو سره، جنګیانو سره که موږ تاسو اسلامي تعلیماتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه رحمت ته ګورو، په هره برخه کې موږ تاسو ته هم دغه رحمت معلومیږي. مجاهدین به چې جهاد ته تلل، جهاد خو جنګ دی، وژنه ده، مګر مجاهدینو ته به ویل چې پام کوئ ماشومان ونه وژنئ، پام کوئ زنانه وژنئ، پام کوئ د خلکو ونه غوسې نه کوئ، پام کوئ د خلکو زراعت ونه سوځوئ، د خلکو د نورو ادیانو د خاوندانو عبادتګاوې خرابې نه کوئ، هغو سره کار ونه لرئ. فقط هغه چا سره جنګېږئ چې هغه ستاسو په مخ کې میدان ته راځي، تاسو سره جنګېږي. همدارنګه د اسیرانو سره رویه، هغه انساني رویه، ترحمامیزه رویه. حتی هغه ثمامه رضی الله عنه یو صحابي دغه کیسه مشهور ده چې دا صحابه نیولې او بندي کې راوسته مسجد نبوي کې ستنې پورې تړلی و 3 ورځې، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی امر یې وکړ چې دا خلاص کړي. دغه 3 ورځو کې دې صحابي د مسلمانانو سره نه کوله، د دوی دغه عادتونه، د دوی یو بل سره متقابل احترام، د دوی هغه ژوند خپل هغه تمایل پیدا کړی و اسلام ته. مګر دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې آزاد یې کړي، نو د ده په زړه کې د اسلام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت نور هم زیات شو. د مسجد نبوي څخه ووته، لاړ د باندې چېرته غسل وکړ، بېرته راغی، کلمه ولوسله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله زه چې راتلم تر ټولو بدترین مخ ستا مخ و ماته، مګر اوس تر ټولو محبوب ترین مخ ستا مخ دی ماته. تر ټولو بدترین دین ستا دین و ماته، مګر اوس تر ټولو محبوب ترین دین ستا دین دی ما په نسبت باندې. تر ټولو بدترین ښار ماته ستا ښار و مدینه منوره یادوي، مګر اوس تر ټولو محبوب ترین ښار ماته مدینه منوره ده. نو دا دغه صحابي اعتراف دی چې یعنې دی څومره بیرته فوراً د اسلام نه وروسته بدل شو، څومره مینه او محبت اسلام سره پیدا شو. نو همدغه اساس باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې مکه مکرمه فتح کړه، په مکه مکرمه کې مشرکانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مسلمانانو سره څومره ظلمونه کړي وو، د دوی تعداد شهیدان کړه، تعدادو ته عذابونه ورکړه، د دوی مالونه یې واخیستل، هجرتونو ته یې مجبوره کړه، ډېر بد رویه یې کړې وه. دغه خلک ټول منتظر دي چې نن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې فاتحانه مکې ته راغی موږ سره به څه کوي. ټولو توقع هم دا و چې موږ خو به ټول د سره وژني. حتی ځینې صحابو د خولو څخه دا اورېدل شوي چې دوی به ویل چې الیوم یوم الملحمه، نن د انتقام ورځ ده، نن به ښه سرونه وهو سره، ځکه موږ نن غالبان راغلي یو فاتحین یو. مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابه منع کړل، ورته وفرمایل چې الیوم یوم المرحمه، نن د ملحمې ورځ نه ده، نن د مرحمې ورځ ده، نن د رحمت او شفقت او د احسان او د نیکۍ ورځ ده، د عفو او د بخښنې ورځ ده.
حتی هغو ته ویلي چې تاسو څه توقع لرئ زه به تاسو سره څه وکړم. نو هغه مشرکان چې وو هغو هم ډېر هوښیار خلک وو. هغه ویل چې تا نه موږ د رحمت او شفقت او دې نه بله توقع نه لرو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اذهبوا فانتم الطلقاء، لاړ شئ ټول آزاد یاستئ، هېڅ چا سره کار نه لرم، ګر د محدودو کسانو نه چې نوم یې اخیستل شوی و. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د رحمت جوانب دي چې ما محدود اشارې ورته وکړې. نو همدغه رحمت او شفقت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه رحمت للعالمین را لېږلی موږ او تاسو ته، موږ او تاسو هم د هغه امت یو، موږ نه هم همدغه رحمت او شفقت غوښتل شوی په هر کار کې، هر هغه څه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته لارښوونه کړې. نو د ټولو نه بیا لوی رحمت دا دی چې انسان په خپل ځان باندې رحم وکړي، د خپل خالق اطاعت وکړي، ځان د دوزخ د اور څخه وساتي، آخرت دپاره توشه ځان سره پیدا کړي. دوم دا دی چې انسان په خپل مور او پلار باندې ترحم وکړي، ځکه هغو ستا د زیږېدنو سبب دي، هغو ستا په دغه ژوند کې د موجودیت سبب دي، ستا د دغه مرحلې ته د رسېدلو سبب دي. مګر متاسفانه کله چې ته داسې مرحلې ته ورسېږي چې مور او پلار باندې باید شفقت او رحمت او احسان وکړي، بیا هغو باندې ظلم کوي، د هغو رټل، هغو ته بدې ویل، هغو د کور څخه ویستل، هغو سره بد رویه کول، دا ټول د اسلامي تعلیماتو منافي عمل دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته قبول کړي.